أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی په قطار قطار صف جوړونکو قسم بیا په هغوی قسم چې زورونه ورکون کی او وهون کی دي بیا په هغوی قسم چې د نصیحت کلام اورون کی دي بهشکه چې تاسو حقيقي معبود بس یک یو دی هغه ذات چې د ځمکې او د اسمانونو او د دې دوانو په منځ کې چې سدي داغه ټولو مالک دی او د ټولو مشرقونو مالک دی مونږه د دنیا اسمان د ستورو په زینت خاصه کړي دی او د هر سرکش شیطان نمو محفوظ کړي دی شیطان د ملای اعلی خبرې نشي اورېدي دوی د هر طرف نه وشتل کیږي او شړل کیږي او د دوی د پاره مسلسل عذاب دی بیا هم کچري په دوی کې سوک سو او تختوي نو یو تیز شغلا باغ پس رست ور پسې وي اوس ته د دوی نه تاسو کړه چې د دوی پیدایش زیات ګران دی او کو د هغه سيزونو کم چې مونږه پیدا کړی دي دوی خمونګه د سلیخنا کې خټې نه پیدا کړې دي ته د الله د قدرت کارونو ته حیران یې او دوی په هغه پورې ټوکی کوي چې څوک په کوي نو په نه حاصلوي چې څنګه خوویني نو مسخره ور پوری کوي او وايي چې دا خو ښکارا جادو دی دا سه هم چری کې دی شي چې کله مونږه مړ شو او خاوري شو او داډو کو پنجره پاتې شو نو پس داغه به مونږه بیا ژوند را پاسول کیږو او زمونږ مخکینی نیکونه پلاران به هم را پاسول کیږي دوی ته وایا چې او تاسو د خدای په مقابله کې بے وسه بس یو جړق بوي او په هغه دم با دوی په خپل سترګو هغه ټول هرڅو ویني د کوم چې ورته خبر ورکړي کیږي په هغه وخت کې با دوی وایي هاي زمونږ کم نصیبه دا خو د جزا یعنی د بدله ورکولو ورځ ده دا هم د هغه فیصله ورځ ده چې تاسو دروغجن غنلا حکم بوشي چې غیر کړي ټول ظالمان خلق او داوی ملګری او هغه معبودان چې دوی به الله پر خودو او داوی بندگی به کولا بیا دوی ټول ته د دوزخ لار اوخی او دوی لک ساعت ودروي د دوی نه پښتنه کیږي پتا سو شو اوس ولې د یو بل امداد نه کوي بلکې دوی خو نن خپل ځان او یو بل حواله کوي د دین رستو بدوی یو بل ته مخ کړي او په خپلو کې به تکرار شروع کړي پیروکاران با خپل پېشواګانو توای تاسو به مونږ ته د خی اړخ نه راتللای هغه به جواب ورکړي نه بلکې تاسو په خپل ایمان راوړونکي نه وای زمونږ خو په تاسو باندې زور نه وو تاسو په خپل سرکش خلق وای اخر دا چې مونږ د خپل رب د دې فرمان مستحق شو چې مونږ به خامخا د عذاب مزه سکو نو مونږ تاسو بیلاری کړی مونږ په خپل بیلاری شوی وو دغه شان با هغه ټول په دغه ورځ په عذاب کې شریک وي مونږ د مجرمانو سره هم دغه سکو دا هغه خلق وو چې کله به ورته ویلې شو چې د الله نه بغیر بل معبود نشته نو دوی به لوی کولا اویل بای آیا مونږ د یو لیونی شاعر د پاره خپل معبودان پرېږدو حالکه هغه حق راوړی وو او هغه د رسولانو تصدیق کړي وو اوس به هغه ته ویل کیږي چې تاسو به خامخا د دردناک عذاب مزه سکئ او تاسو لچی کومه بدله درکړي کیږي دا د هغه عملونو بدله ده کم چې به تاسو کول لیکن د الله خاص بندگان با د دې بد انجام نه محفوظ وي دا غوي د پاره معلوم رزق دی هر قسم مزیدار سيزونه او د نعمت نه ډک جنتونه چې هغوی به پکې په عزت سره ساتل کیږي په تختونو به یو بل ته مخامخ ناست وي د شرابو د چینو نه به ډکی ډکی پیاله په هغوی ګرځول کیږي زلیدون کی شراب چې د سکونکو د پاره به خناک وي نه به د هغوی بدن ته د دینه څه ضرر وي او نه به د هغوی عقل په دې خرابيږي او د هغوی سره به خیسته سترګوالا نظر بچکون کی خزي وي دا سنازکی لکه د اگای د پوسټ کی لاندې پټ نری پردا بیا به هغوی یو بل ته مخامخ شي او د حالاتو ته پوسونه به د یو بل نه کوي یو تن به پکې وایي په دنیا کې زما سره ناس پاس یو ملګری وو چې ما ته به ویل آیا
ته هم په تصدیق کوونکو کې یې؟ آیا واقعي چې کله مونږ مړ شوي یو او خاورې شوي یو او دا ډوکو پنجره رانه جوړه شوي وي نو مونږ له به جزا او سزا راکړي کېدی شي؟ آیا اوس تاسو لیدل غواړئ چې هغه صاحب اوس کمزې دی؟ د دې وینا سره چې څنګه هغه راټیټ شي نو د دوزخ په ویخ کې به هغه وویني او ورته به ووایي په خدای مې دې قسم وي تا خو زه تباه کولم که زما د رب فضل په ما نه وې نو نن به زه هم په نیولو شو خلکو کې راغلی وې. ښه نو ګینې اوس به مونږه نمرو؟ مرګ چې کم راتلونکی وو هغه بس دا وو چې دا کم تیر شو، اوس به مونږه نه عذابېږو. یقینا دا عظیم الشان کامیابی ده. د داسې کامیابی د پاره عمل کوونکو له عمل پکار دی. وایا دا میلمستیا خدا او که د زقوم ونه مونږه دغه ونه د ظالمانو د پاره فتنه جوړه کړې ده. هغه یو ونه ده چې د دوزخ د تل نه راوځي، داغه غونګوچ کی داسې دي لکه د شیطانانو سرونه. د دوزخ خلق با هغه خوري او داغه نه بخېټ ډکوي، بیا به ورته داغه د پاسه د سکلو د پاره اشیدلی وبو میلاویږي او د دین وروسته با داغوی واپسی هم د دغه دوزخ ورته وي. دا هغه خلق دي چې خپل پلار نکونه گمراه اومندل او هم داغوی په نقش قدم باندې په منډه منډه لاړل، حالکه د دوی نه مخکې ډېر خلک گمراه شوي وو او په هغوی کې مونږه خبردارونکي رسولان لېږلي وو. اوس وګورئ چې د هغه خبر کړي شو خلکو څه انجام شو. د دې بد انجام نه بس د الله هغه بندگان بد شوي دي کم چې هغه د خپل ځان د پاره خالص کړي دي. مونږ ته د دین مخکې نوح علیہ السلام आवाज کړي وو، نو ګورئ چې مونږه څنګه ښه جواب ورکوونکي وو. مونږه هغه او داغو کور والا د لوی مصیبت نه بچ کړل او داغو نسل مو باقی وساتو او پورستانو نسلونو کې مو داغو تعریف او صفت پرې خو دو. سلام دې په نوح علیہ السلام باندې د دنیا په ټولو خلکو کې مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدله ورکوو. په حقیقت کې هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو. بیا دې مډله مونږ غرق کړله او د نوح علیہ السلام په طریقه باندې تلونکو ابراهیم علیہ السلام وو. کله چې هغه خپل رب ته د قلب سلیم سره راغی، کله چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته وویل دا څه سيزونه دي چې تاسو عبادت کوئ؟ آیا تاسو الله پرېږدئ او د دروغ معبودان غواړئ؟ اخر د الله رب العالمین په باره کې تاسو څه ګمان دی؟ بیا هغه پستورو یو نظر واچو، وی ویل چې زما طبیعت خراب دی. نو هغه خلکو د پرېخودو او لاړل. په هغوی پس رستو هغه غلې شان داغوی د معبودانو مندر ته ورننوتو او وی ویل تاسو خوراک ولی نه کوئ؟ په تاسو سو شو؟ تاسو خبرې هم نه کوئ؟ د دین رستو هغه په هغوی حمله وکړه او په خی لاسي خو ټکول. هغه خلک چې واپس راغلل نو په منډه منډه داغو خاله وراغلل. هغه ورته ویل آیا تاسو د هغه سيزونو عبادت کوئ چې په خپل لاسونی تراشئ؟ حالکه الله تاسو هم پیدا کړی او هغه سيزونه هم چې تاسو جوړوي. هغه په خپل کې ویل د دې لپاره د ور یو غټ ځای تیار کړي او د ور په سرو لمبو کې ور وګرځوي. هغه د هغه خلاف د یوې کاروایی کولو اراده کړې و، خو مونږه هغه خکته ښکارا کړل. ابراهیم علیہ السلام ویل زه د خپل رب په طرف روان یم، هم هغه به ماته لار خي. اے ربا مال یو داسې زوی راکړه چې هغه سواله وي. د دې دعا په جواب کې مونږه هغه لا د یو صبرناک هلک زیره ورکړو. هغه هلک چې کله هغه سره د منډو ترډو عمر ته ورسېدو نو یو ورځ ابراهیم علیہ السلام هغه ته ویل زویا زه په خوب کې وینم چې زه تاسو به کوم، اوس تو وایا چې تاسو خیال دی؟ هغه ویل بابا جانا سو کوم چې تا تکیږي هغه وکړه، ان شاء الله ته به ما صبرناک بیا مومه. اخر دا چې د دوانو د مننې سر ټیټ کړو او ابراهیم علیہ السلام خپل زوی پر مخې سملوو او مونږه आवाज وکړو چې اے ابراهیم تا خوب رښتیا کړو، مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه څه بدل ورکوو. یقینا دا یو ښکارا ازمیخ وو او مونږه یو لوی قرباني په فدیه کې ورکړه او هغه بچي مو پرې خو دو او دغه تعریف او صفت مو د همیشه د پاره پرستونو نسلونو کې پرې خو دو. سلام دې په ابراهیم باندې
مونږ نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو یقینا هغه زمونږ په مؤمنانو بندگانو کې وو او مونږه هغه له د اسحاق زیره ورکړو یو نبی د صالحانو نه او هغه او اسحاق علی السلام مو د برکت خاوندان کړل اوس د دې دوانو په اولاد کې څوک نیکی کوونکې دي او څوک په خپل ځان باندې ښکارا ظلم کوونکې دي او مونږه په موسی او په هارون علی السلام باندې احسان وکړو هغوی او داوی قوم مو د لوی تکلیف نه خلاص کړل هغوی لمو امداد ورکړو چې داغه په وجا هغوی غالب شو هغوی لمو ډیر واضح کتاب ورکړو هغوی تمو نیغ لارو خودلا او پورستانو نسلونو کې مو داوی د خیر ذکر باقی پرې خو دو سلام دې په موسی او په هارون علیہ السلام باندې بشکا مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو په حقیقت کې هغوی دواړه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو او الیاس علیہ السلام هم یقینا د رسولانو نه وو یاد کړه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې آیا تاسو یریږئ نه آیا تاسو بال را بلای او احسن الخالقین الله پرېږدای هغه الله چې تاسو رب دی او تاسو د وړاندې رستو پلار نکونو رب دی لیکن هغه دروغجن وګڼو اوس به هغه یقینا د سزا د پاره پیش کړی کیږي بغیر د الله د هغه بندگانو نه چې هغه خالص کړی شوی وو او د الیاس علی السلام ذکر خیر مونږه پرستانو نسلونو کې باقی وساتو سلام دې په الیاس علی السلام باندې مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدل ورکو واقعي هغه زمونږ د مؤمنانو بندگانو نه وو او لوط علی السلام هم د لېګلو شو رسولانو نه یو رسول وو یاد کړه کله چې مونږه هغه او داغه کور والا ټول بچ کړل بغیر د وی بډای نه چې پرستو پاتې کېدونکو کیوا بیا مو باقی ټول تس نس کړل نن تاسو شپه ورځ داوی پورانو کلو تیرې گئے آیا تاسو لا عقل ناراضي او یقینا چې یونس علی السلام د رسولانو نه وو یاد کړه کله چې هغه یوې ډکی کشته طرف ته وتښتېدو بیا په قران دازای کې شریک شو او پاغه کې بیلا ټکړو اخر دا چې یو مه تیر کړو او هغه ملامت وو اوس کو چری هغه په تسبیح وینکو کې نوې نو د قیامت د ورځې پوری با دغه مه په خېټه کې وې اخر دا چې مونږه هغه په ډیر سقیم یعنی کمزوري حالت کې په یو سره ډاګ باندې وګرځوو او داغه د پاسمو د زیلو والا یو ون راوخې جولا د دین رستو مونږه هغه یو لا خلکو ته یا د دین زیات خلکو ته ولېګو هغه ایمان راوړو او مونږه د یو خاص وخت پوري هغه باقی وساتل بیا لکشان د دې خلکو نه تاسو کړه آیا د دوی دا خبره خوخه ده چې تاسو د رب د پاره خودي لونوي او د دوی د پاره دي ځامن وي آیا واقعي مونږه فرښتې خزي پیدا کړې دي او دوی د سترګو لیدلې خبرې کوي خو اورا په اصل کې دا خلک د ځانه داوایي چې الله اولاد لري او په حقیقت کې دوی دروغجن دي آیا الله د زامنو په ځای لونه د ځان د پاره خوخي کړي دا پتا څه شوی دی دا څنګه حکمونه لګوي آیا ستاسو سره عقل ناراضي یا بیا ستاسو سره د دې خپل خبرو د پاره څه سرګند دلیل شته که تاسو رښتینی نو راوړی هغه خپل کتاب دوی د الله او د فرښتو په منځ کې د نسب رشتہ جوړ کړی دا حالکه فرښتو ته خو معلومه ده چې دا خلک به د مجرم په حیثیت سره پیش کیږي او هغوی وایي چې الله داغه صفاتونو نه پاک دی کم چې داغه د خالص بندگانو نه سیوا نور خلق پاغو پوری تړي نو تاسو او تاسو دا معبودان د الله نه هیڅوک نشي اړولې سیوا د هغه چانه چې هغه د دوزخ په لمبو کې سوځیدون کې وي او زمونږ حال خدا دې چې په مونږ کې د هر یو چا یو مقام مقرر دی او مونږه په قطار کې ولاړ خدمتګاران یو او پاکي بیانون کیو د خلکو خبا مخ کې ویل چې ارمان دې زمون سره هغه ذکر وې کم چې په خوانو قومونو ته میلاو شوی وو نو مونږ به د الله خاص بندگان وې لیکن هر کله چې هغه راغې نو دوی داغې نه انکار وکړو اوس به ډېر زر دوی ته د دې عمل نتیجه معلومه شي د خپلو را لېږلو شو بندگانو سره مونږ د اول نه وعده کړی دا چې یقینا داغوی سره به امداد کې دی شي او زمونږ لخر با تل غالب راځي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم د لګي مودې پوری دوی په خپل حال باندې پرېږدا
او ورته ګورا دوی په خپل هم ډیر زر وویني. آیا دوی زمونږ عذاب ته تلوار کوي؟ کله چې هغه د دوی په انګړ کې راکوشي نو هغه ورځ به د خبردارو شو خلکو د پاره ډیر خراب وي. بس لکشانی د سمودي د پاره پرېږدا او ګورا ډیر ضرب دوی په خپل اوویني. پاک دې ستا رب چې د عزت مالک دی، دا هغه ټول خبرونه کمی چې ورپوری دا خلک جوړوي. او سلام دې پر رسولانو باندې او ټول تعریفونه خاص د الله رب العالمین د پاره دي.